बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरों په نامه د رب ذوالجلال. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو په دې نن سبق کې تاسو کولی شئ چې د خپل انګلیش ښه پریکټس وکړئ. Start reading this lesson. د دې سبق ویل شروع کړئ. Start reading this lesson. د دې سبق ویل شروع کړئ. Listen quietly. په خاموشۍ سره واورئ. Listen quietly. په خاموشۍ سره واورئ. Keep penning down. ورسره یې لیکئ هم. یعنی په خاموشۍ سره یې اورئ او ورسره یې لیکئ هم. Keep penning down. ورسره لیکئ یې هم. No cheating. نقل مکوئ. No cheating. نقل مکوئ. It's would do you good. په دې کې ستاسو فایده ده. It's would do you good. په دې کې ستاسو فایده ده. Open page 10. لسمه پاڼه کولاو کړئ. Open page 10. لسمه پاڼه کولاو کړئ. Pen down. دا لیکئ. Pen down. دا لیکئ. You can leave if you are done. چا چې لیکلی وي هغه تلی شي. یعنی چا چې سبق لیکلی وي هغه چوټي کولی شي. You can leave if you are done. چا چې لیکلی وي هغه تلی شي. Repeat it more and more times. Repeat it more and more times. دا بیا بیا وایئ. Repeat it more and more times. دا بیا بیا وایئ. Listen how I pronounce it. Listen how I pronounce it. تاسو زما आवाज په غور سره اورئ. یعنی تاسو اورئ په غور سره زما خبرې. زه چې څه وایم، زه چې کوم انګلیش وایم دا په توجه سره په غور سره اورئ. Listen how I pronounce it. تاسو زما आवाज په غور سره اورئ. Read it as clear as I do. Read it as clear as I do. دا داسې وایئ څنګه چې زه وایم. Read it as clear as I do. دا داسې وایئ څنګه چې زه وایم. Read it 5 times. Read it 5 times. Read it 5 times. دا 5 ځله ووایئ. Read it 5 times. دا 5 ځله ووایئ. او که تاسو وایئ چې دا یو ځله ووایئ read it once time. Read it twice time. Read it thrice time. Read it 4 time. Read it 5 times. دا 5 ځلې ووایئ. It seems you have not paid attention. The it seems مطلب دی داسې ښکاري. You have not paid attention. چې تاسو توجه نه ده کړې. It seems you have not paid attention. داسې ښکاري چې تاسو توجه نه ده کړې. This is the key. دا بنیادی سیز دی. This is the key. کی وایي چابۍ ته. دلته یې مطلب دی بنیادی. This is the key. دا بنیادی سیز دی. If you got this lesson. که په دې سبق تاسو پوه شوئ. If you got this lesson. که په دې سبق تاسو پوه شوئ. You will find the next lesson easier. تاسو ته به را روان سبقونه آسان وي. که په دې سبق تاسو پوه شوئ نو تاسو ته به را روان سبقونه آسان وي. You is next lesson easier. تاسو ته به را روان سبقونه آسان وي. You are reading a bit different. تاسو یې لږ بدل وایئ. You are reading a bit different. تاسو یې لږ بدل وایئ.
Can you hear me? آیا تاسو زما आवाज اورئ؟ آیا تاسو ما اورئ؟ Can you hear me? آیا تاسو ما اورئ؟ This lesson is enough for today. This lesson is enough for today. د نن ورځې دپاره دا کافي دی، یعنی د نن ورځې دپاره دا سبق کافي دی. This lesson is enough for today. د نن ورځې دپاره دا سبق کافي دی. د دې نن سبق اختتام به وکړو په دې ځای باندې. الله دې وکړي چې داسې نور ډیر کلاسونه ستاسو د انګلیش ښه کېدو دپاره راوړمه. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ که ژوند وي راځم به د یو بل کلاس سره. او تاسو چې هم چرته یئ الله مو ښاد آباد او بریالي لره.